ځکه چې هلته د دې مور پلار خبره د الله د خبرې سره ټکراو خوري، د الله د شریعت په خلاف راځي. او چې کله د مور پلار خبره د شریعت خلاف وه نو شریعت به مخکې کېږي د مور پلار د خبرې نه. دا بیا نه چې جي مور پلار دی بس هغه زمونږ مور وي چې ته دا دین مه زده کوه او ته دا ګیره مه لویوه، هغه بیا خفه کېده. او پلار راته وایي چې دا پنسۍ د ګیټو نه بره مه ساته، داسې خبره شوه. او پلار راته وایي چې دا ښځه دې وهه، سهار کې یو ټیم او ماښام کې یو ټیم. او هغه په دې خوشحاله دا هم زموږ د پښتنو جهالت دی. په دې سخت خوشحالېږي چې کله ته داسې ګزار ورکوې ښځې له، او د دې زوی صفت هم کوي دی چې ډېر زړور دی او دی پښتن دی او دی موږ ته تللی دی، ځکه دی دا ښځه سهار ماښام وایي. نو که اوس یو سړی وایي چې زما مور پلار خو په دې خوشحالېږي چې زه سهار ماښام دا ښځه وایم، نو آیا د هغوی خوشحالول په دې طریقه جایز دي؟ نه دي. ولې؟ ظلم دی او الله ته یې دې نه منع کړی. نو زمونږ والد صاحب الله یې د هغه په قبر باندې رحمتونو باران راووري، هغه به یو قصه کوله. د یو ملګري وي، هغه کور ته ورغلی او غوسه و، چېرته بهر غوسه شوی نو کور کې به هغه جنګ جګړې نه کولې، خو په دغه ورځ غوسه و. نو بس ښځې به دې معمولي تپوس مپوس کړی وي، هغه څه زور چې یو څه غوسه چې وي هغه یې به ښځې وویسته، ویواله سمې وواله، هسې وچ په وچ یې وواله. نو بیا خو دې ښځه خفه وه، خو کمره کې ناسته وه، د ډوډۍ ټیم او هغې خو بیا دې ته ډوډۍ ویم نه، ځکه چې خفه وه د وواله سمه، د هر څه نه یې وویسته، وایي دومره یې وواله. نو بیا هغه مور یې لاړه، هغې ورله ډوډۍ راوړه او هغه غوړي او کوچ او دا هر څه یې راوچلول، چې هغه بیا ما ته قصه کوله، وایي چې دا شی ما په عمر کې نه و لیدلی، چې دا دې کومو المارو نه راوویستو او کومو صندوقونو کې پراته وو. وایي دا ټول هر څه ما ته دې دپاره کېښودو چې لکه نن ته ښځې دې والې. بیا ورته ما وویل، ما ورته وایي که مور دا هر صحیح روزانه به زه دولتې وایم، خو دا شی راوباسه تا کوم ځای کې پټ کړي. نو دا زموږ د پښتو معاشره ده چې په دې سخت خوشحالېږي چې ښځې وواله او ویې ټکوله او جګړه ده. نه، دې حالاتو کې به د مور پلار خبره نه منې. ګورې اکثر ملګري بیا دا تپوس کوي، خفه کېږي، هېڅ خبره نه خفه دي شي، خو په طریقه به یې راضه کوې، دا هم نه چې خفه دي شي بس ځئ، نه نه. هلته الله څه وایي مخکې ګوره، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، او ملګرتیا کوه د دواړو سره په دنیا کې نیکه ملګرتیا، یعنې ژوند خو به سره په ښه طریقه تېری. دا اوس چې کومه مسله الله بیان کړه که نه، دا د هغه مور پلار باره کې ده چې کافران یې. نو پاتې مسلمانان چې کافر مور پلار دي که نه، کافر مور پلار د دوی په تا باندې حق دی. صرف دومره ده چې کومه خبره ده ته د کفر کوي هغه به ورله نه مني، نور د دوی په تا باندې الله وایي دنیا کې به د دوی خیال ساتي، د دوی سره به په ښایسته طریقې سره ژوند تېروي. نو چې مور پلار د مسلمانان او په یو مسله کې یعنې خطا چې شوي غلط شوي، نو د دوی سره به څنګه سختي کوي، سختي مختي به کې نشتي، خو صرف دومره ده چې هغه خبره به ورله نه مني کومه چې ناروا ده، او په ښایسته طریقې سره به یې راضي کړي، پوهه به یې کړي. که پوهه شو یو ډېره ښه ده، که پوهه نه شو نو ستا غاړه ازادي شوه، خو سختي ورسره نشي کولی، بد اخلاقي د مور پلار سره په یو حال کې نشي کولی.